په باینانس کې به تاسو ټریډینګ څنګه کوئ، یعنی تاسو به ځان لپاره کاین څنګه اخلي. یو اس ډي ټي تاسو سره شته دی، په دغه یو اس ډي ټي باندې به تاسو کاینز اخلي. لاندې تاسو ته په نظر باندې راځي هوم، د هغې سره بیا مارکیټ. دا مارکیټ کې تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به دغه ټول کاینز راشي. بره تاسو ته لیکلي دي سرچ کاین. دلته به تاسو هغه کاین سرچ کوئ کوم چې تاسو اخیستل غواړئ. زه دا ټیم ډاګي اخلم. د دې ډاګي تاسو ته دغه ګراف په نظر باندې راځي، کوم ریټ دی 0.44 د دې دا ټایم ریټ دی. ټیک شوله، یعنی په یو چې کوم کاین دی هغه موږ سره د 0.44 برابر دی. ټیک شوله، دلته به تاسو راشئ ټریډ ته. په دې کې یعنی دغه کې دوه اپشن دي، بای او سیل. نو بای به تاسو وخی. دلته دا ټیم دا په مارکیټ باندې اخیستل کیږي. ټیک شوله، مارکیټ چې څنګه دی، یعنی په 0.4 باندې یو کاین دی، نو دا تاسو په دغه باندې اخیستی شئ. که تاسو وایئ چې زه لیمټ لګوم، لیمټ مطلب دا دی چې زه وایم چې دا کاین که چېرې 0.4 ته راورسي، 0.44 دی، زه وایم چې 0.4 ته راورسي او زه د کوم دا لاین چې تاسو په نظر باندې راځي، نو دا لاین اصل کې تاسو ته دا شو کوي چې تاسو د نیم دغه کاینز اخلئ که پوره کاینز اخلئ. مطلب تاسو څومره ډالر دي د هغه ټولو تاسو اخلئ که نه د نیمو اخلئ، که تاسو د نیمې نه لږ سیوا اخلئ. ټیک ده، نو دغه تاسو ته دغه ښیي. دلته تاسو اماونټ هم سرچ کولی شئ، څومره ډاګي زه اخیستل غواړم، 10 اخیستل غواړم، 15 اخیستل غواړم، 8 اخیستل غواړم. ټیک شوله، 7 اخیستل غواړم. د هغې به تاسو ته لاندې ټوټل یو اس ډي ټي هم ښیي. ټیک شوله، چې د 2 یو اس ډي ټي زه اخلم، نو هلته به تا ته کاینز هم ښیي. ټیک ده، دا مارکیټ چې زه یم مارکیټ 0.4 ته راورسي، نو زه دې زما پسې دغه اډر چې دی دا ډیپلیس شي. ټیک شوله، مطلب دغه کاینز دی زه واخلم په 0.4 باندې. کله چې مارکیټ دغې ته راورسي تاسو ته به ډایرکټ دغه میلاو شي. ټیک ده، نو تاسو د اډر چې دی دا خپل اوکې کوئ. ټیک ده، لاندې تاسو وګورئ ډاګي یو اس ډي ټي، نو هغه چې کله پرایس 0.4 ته که چېرې راورسېدو، نو تاسو پسې به دغه اډر ستاسو شي، بس تاسو به دغه کاین واخلئ. اوس زه ویم چې زه په مارکیټ باندې اخیستل غواړم، چې کوم مارکیټ دی په دې ټایم کې، نو دغه باندې زه یو کاین چې دی هغه اخلم. ستاسو د ښودلو دپاره زه دا ټایم بي ان بي اخلم. ټیک شوله، بي ان بي ما سره دا ټایم چې کوم ریټ دی 622 ډالر ما سره ریټ دی. دلته تاسو لیکلی شئ چې د څومره یو اس ډي ټي زه اخیستل غواړم. ټوټل به لکه د 2 یو اس ډي ټي اخلم. ټیک شو، ټوټل ما سره تقریبا دی 2.04. ټیک شوله، دا مطلب د 2 نه لږې سیوا یو اس ډي ټي دي ما سره. په دې باندې زه دغه کاینز چې دی هغه اخلم، بي ان بي کاین زه اخلم. ټیک شوله، نو د هغې لپاره اسانه دغه دا ده چې تاسو دلته 2 ولیکئ او لاندې د بای بي ان بي چې کله تاسو دا سلیکټ کو، مطلب دا تاسو کلیک کو، نو تاسو پسې به ډایرکټ چې دی تاسو به دغه کاین چې دی هغه واخلئ. دا طریقه ده د کاین اخیستلو لپاره. په دې طریقه تاسو ډېر په اسانه باندې کاین ځان لپاره په باینانس کې اخیستلی شئ.